د هل امریکا د افغان ملکیانو ته پر اړولو تلفاتو بحثونه پیل کړي. امریکایي استازي باید په افغانستان کې د امریکایي جګړو پر ملکی تلفاتو او زیانونو بحثونه پیل کړي. د هل نشري په یوه مطلب کې ویلي د امریکا کانګرس داسې ډله جوړه کړې چې په 4 کلونو کې د افغانستان د ماتې ټول عوامل او د امریکا د تګلارې ستونزې په نښه کړي دي، خو د افغانانو وضعیت ته یې هیڅ راز کتنه نه ده کړې. سرچینه کاږي امریکایي استازي باید دې ته متوجه وي چې دوی پوره 20 کاله په افغانستان کې جګړه کړې ده. هر ورځ یې په هوایي بریدونو او ځمکنیو جګړو کې ملکي وګړي وژلي دي، ملکي تاسیسات یې زیانمن کړي دي، د ملکي وګړو کورونه یې وران کړي دي. نو له همدې امله دوی ته د پراخو بحثونو اړتیا ده څو د عامو افغانانو پر وضعیت هم تمرکز وکړي او خپل دریځ روښانه کړي. په مطلب کې راځي د امریکا د جګړې له امله په افغانستان کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي دي. باید د دوی د کورنیو وضعیت او رامنځته شوي ناورینونو له پامه ونه غورځول شي. نشري له امریکایي حکومت د ملکي وګړو لپاره د اوښتو زیانونو او تلفاتو د جبران غوښتنه کړې ده.